افغانان او طالبان څنګه کولی شي د پنجابیانو اورمیګون او سرونه مات کړي؟ څنګه جګړه د پښتنو سیمو څخه له منځه وړلی شي؟ د هر څه لپاره همدغه ویډیو وګورئ. پنجابي کفري او مرتد ریاست یو ځل بیا غواړي چې په یو بل نوم د پښتون افغان په خاوره خپله جګړه روانه وساتي او ځینې سیمې د نوې جګړې لوبغاړو لپاره پاکې او هغوی ته یې وسپاري تر څو بیا له هغه ځایه زموږ وینې تویې کړي. خو موږ ته څه کول پکار دي؟ چارواکي او ولس باید له پوره پوهې او ځیرکتیا څخه کار واخلي. دا جګړه باید نوره د پښتون افغان ولس له خاورې وایستل شي او دوی په خاور پنجاب، لاهور، اسلام آباد کې پیل شي، ځکه که داسې وکړو نو په ډګر کې به دوی تاوان ورکوي. هم به امنیت خراب شي، هم به اقتصاد لا نور له پښو ورغورځوو، هم به یې ولس او دوی تر ذهني فشار لاندې شي، هم به یې ښارونه، کورونه او کارځایونه وران شي، هم به یې پرمختګ کارونه په ټپ ودرېږي او یا په ورو شي. بیخي ډېر نور تاوان هم په دې طریقه ورکول کیږي، ځکه پنجابي کفري او مرتد ریاست د اټک هغې خواته پروت دی، دې خوا پښتونخوا ته یې لکۍ پراته دي. د سره اورمیږ ماتول یې پکار دي. کله چې اورمیږ یا سرې مات شي نو لکۍ د وخت په تېرېدو سره په خپله له منځه ځي. او ترڅنګ د چارواکو ولس هم هیله ده چې هر ډول ستونزې او واړه مشکلات چې د بې اتفاقۍ منځته راوړي د ټولو ډډه وکړي، د یو پرمختللي افغانستان لپاره کار وکړي. زموږ دښمنان دومره قوي او غښتلي نه دي، بلکې زموږ بې اتفاقي، ځانځاني او ناپوهي دا دوی ته قوت ورکوي. هیله دا ویډیو در سره دومره شیر کړئ تر څو تر ټولو ورسیږي. چینل هم سبسکرایب کړئ او باید یادونه وکړم چې دا لیکنه د حمدالله قربان وه. تر بیا یو بلې ویډیو ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه.